کار دی د تعلیم او تربیه لوی مسئولیت ورونو. سمینار 5 روزه تحت عنوان اصول مدیریت و متدولوژی که از سوی ریاست معارف ولایت سرپل جهت ارتقای ظرفیت معلمین ولسوالی سیاد این ولایت برگزار شده بود، بر روز شنبه اختتام یافت و 60 تن از این سمینار فارغ شدند. د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د یو شمېر کارپوهانو په ملتیا د ښوونیز وضعیت څېړلو په موخه میدان وردګ ولایت ته رسمي سفر وکړ. ریاست معارف ولایت غزنی بر روز شنبه امتحان تحریری برای جذب 1180 بس معلمی برای مدارس خصوصی را در مرکز ثقافت اسلامی در این ولایت برگزار کرد. د غزنی ولایت په د یک ولسوالۍ کې د یوې دیني مدرسې د بنسټ ډبره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې د یاد ولایت والي، پوهنې مشرتابه، علماو، مشرانو او د ملکي او نظامی ادارو مسئولینو ګډون درلود کېښودل شو. ریاست معارف ولایت لوگر روز شنبه هفته جاری سمینار 10 روزه را جهت ارتقای ظرفیت معلمین مکاتب ولسوالی خیروار این ولایت آغاز کرد. در این سمینار 50 تن معلمین از 12 مکتب ولسوالی خیروار اشتراک دارند. د جوزجان ولایت د والي، پوهنې رهبرۍ، علماو او قومي مشرانو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د یاد ولایت د اقچې ولسوالۍ د شهر کهنه اړوند نجونو ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. مسئولان ریاست معارف ولایت تخار میگویند که به روز شنبه هفته جاری 28 تن حافظ قرآن که 5 تن آنان از طبقه اوناس بودند از دارالحفاظهای مولوی عبدالرقیب شهید و عبدالله ابن مسعود فراغت حاصل کردند. د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو خیریه بنسټ د لومړي څخه تر درېیمو ټولګیو زده کوونکو ته لاسي کتابونه او یو شمېر نور ښوونیز توکي وویشل. ریاست معارف ولایت کاپیسا روز دوشنبه هفته جاری میان شاگردان لیسه میر مسجد خان و لیسه شیرخان خیر ولسوالی سیول کوهستان رقابت سیرت النبی برگزار کرد. د سرپل ولایت د ښوونکو ښارګوټي پلان چې ډیزاین او نقشې تر دې وړاندې د پوهنې وزارت لخوا تصویب شوې وه، د تخنیکي پړاوونو وروسته د ښار جوړونې ریاست او د پوهنې ریاست د انجینرانو د یوه ټیم له لوري د عملي کولو په موخه کرښې وکښل شوې. ریاست معارف شهر کابل بر روز سه‌شنبه برای 683 تن فارغان صنف 12 مکاتب شهر کابل شهادتنامه فراغت از صنف 12 توزیع کرد. د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست د نتایجو او شهادتنامو د مدیریت په برخه کې د 15 قراردادي کارکوونکو د ګمارنې په موخه له 45 تنو نوماندانو څخه ازموینه واخیسته چې له ډلې به 15 تنه وړ کسان په یادو بستونو کې وګمارل شي. الحاج مولوی عبدالرحمن حمیدی رئیس تعلیمات خصوصی و هیئت همراهشان روز یکشنبه هفته جاری به منظور بررسی و کنترل وضعیت اداری و تدریسی تعلیمات خصوصی عازم ولایت سمنگان شد. په لغمان ولایت کې یو خیریه بنسټ د 2 میلیونه او 800 زره افغانیو په لګښت د 10 ښوونځیو د ودانیو د ترمیم چارې پیل کړې دي. ریاست معارف ولایت پکتیا روز یکشنبه هفته جاری طی محفل از برندگان امتحان رقابتی تحت عنوان لشکر شیطان که هفته گذشته در این ولایت برگزار شده بود تقدیر به عمل آورد. د دایکنډي ولایت پوهنې ریاست د یاد ولایت مرکز اړوند په 10 بابه ښوونځیو کې د ساینسي علومو او ټکنالوژۍ د مرکز مسلکي کارکوونکي ګمارلي چې د یادو ښوونځیو زده کوونکو ته په عملي او تجربوي ډول تدریس وکړي. قاری عتیق الله معزن رئیس تفتیش داخلی وزارت معارف روز یکشنبه با هیئت همراهشان جهت نظارت و بررسی از ریاست معارف ولایت تخار عازم این ولایت شد. د سرپل ولایت پوهنې ریاست د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې د یاد ولایت د اسلامي زده کړو اړوند د 1509 بسونو د ډکولو په موخه د مدرسینو د ګمارنې پروسه د ولایت مقام د پوهنې مشرتابه او یو شمېر دیني علماو په شتون کې پیل کړه. ریاست معارف ولایت بادغیس روز سه‌شنبه هفته جاری امتحان رقابتی 177 بست‌های خالی مدارس خصوصی در این ولایت را برگزار کرد. د بغلان پوهنې ریاست د 4 خالی بستونو د ډکولو په موخه له 22 نوماندانو څخه ازموینه واخیسته. په پام کې ده له دوی څخه 4 تنه چې معیاري نمرې ترلاسه کړي په یادو بستونو کې به د قراردادي کارکوونکو په توګه وګمارل شي. وزارت معارف امارت اسلامی بر روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه شروع سال نو تعلیمی مناطق گرمسیر را به همه اهالی معارف تبریک عرض کرد. سال جدید تعلیمی وزارت معارف به تاریخ 15 سنبله سال جاری آغاز شد. او د بلخ ولایت پوهنې ریاست د پایلو او شهادتنامو عمومي مدیریت اړوند 4 خالی بستونو د ډکولو په موخه له 21 نوماندانو څخه ازموینه واخیستل شوه. ریاست معارف ولایت هرات روز چهارشنبه امتحان رقابتی غرض احراز 536 بسته معلمی در ولسوالی های این ولایت را برگزار کرد. تعلیم او تربیه لوی مسئولیت ورونو
غواړي همت ورونو